سوله دې راشي جنگ دې مړ ترې دیره یوسي سوله دې راشي جنگ دې مړ ترې دیره یوسي او سپېڅلی امن دې نور دغه جنازه یوسي د چینار پاڼه دې شم وچه دې شم ودې سېزم خو چې د ګران افغانستان باد مې ایره یوسي او څوک چې په سر د حریت تاج ساتي پګړۍ ګرځوي څوک چې په سر د حریت تاج ساتي پګړۍ ګرځوي او هغه زندان کې هم خورا دنګه غړۍ ګرځوي زمونږ په غرونو ښایسته دي نړیوال ښارونه زمونږ شپانه پکې اوس هم ماتې تڼۍ ګرځوي ډېرې زولنې را باندې ستړې شوې ټانک او تیارې را باندې ستړې شوې شپه او ورځې چاپې را باندې ستړې شوې رنګ په رنګ ټاپې را باندې ستړې شوې سرې شرابي خولې را باندې ستړې شوې او ټولې دسیسې را باندې ستړې شوې زه یې نه بدل کړمه نه مات کړمه لای را ژوندی کړم لای زیات کړمه سپین ومه سپین پاتې شوم تور نه شوم یو یمه ټوټه نه شوم خور نه شوم اوس نړۍ حیرانه ده ناتوانه ده اوس په خپلو بدو پښیمانه ده اوس زما نوبت دی زه به څه کوم زه ورسره زور او زیاتی نه کوم دومره ورته وایم چې وا نړۍ او داسې ظلم مه کوه ته بیا نړۍ راشه له وحشته توبهګاره شه او ته د انسانیت په سمه لاره شه راشه چې له تا سره احسان وکړم راشه چې په غوږ کې د اذان وکړم زه یې نه بدل کړم نه مات کړم لای را ژوندی کړم لای زیات کړم سپین وم سپین پاتې شوم تور نه شوم یو یمه ټوټه نه شوم خور نه شوم اوس نړۍ حیرانه ده ناتوانه ده اوس په خپلو بدو پښیمانه ده اوس زما نوبت دی زه به څه کوم زه ورسره زور او زیاتی نه کوم دومره ورته وایم چې وا نړۍ او داسې ظلم مه کوه ته بیا نړۍ راشه له وحشته توبهګاره شه ته د انسانیت په سمه لاره شه راشه چې د تا سره احسان وکړم راشه چې په غوږ کې د اذان وکړم راشه مسلمانه شه چې ښکلې شي راشه چې غلی او ښاغلی شي ورانه کړه بدرنګه جمهوریت سره یو ځای شه د ښکلي عمارت سره او راشه مینه زده کړه قدرمنه شه او راشه په طالب مفتون مینه شه دومره ورته وایم چې وا نړۍ داسې ظلم مه کوه ته بیا نړۍ راشه له وحشته توبهګاره شه ته د انسانیت په سمه لاره شه راشه چې د تا سره احسان وکړم راشه چې په غوږ کې د اذان وکړم راشه مسلمانه شه چې ښکلې شي راشه چې اغلې او ښاغلې شي ورانه کړه بدرنګه جمهوریت سره یو ځای شه د ښکلي عمارت سره او راشه مینه زده کړه قدرمنه شه او راشه په طالب مفتون مینه شه اخري او درې بیتونه نړۍ ته لیکلي دي هر ځای کې وایم دلته بیا هسې ووایم د دې محفل په خاطر له بدو څخه لاس واخله له بدو څخه دا د بسمل صرف ته ډالۍ دي له بدو څخه لاس واخله نور ښه وکړه نړۍ او په ځان باندې خو رحم څه ناڅه وکړه نړۍ د شرق او غرب مفسدو لنډغرو شرمنده کړې د کونډې غوندې پاتې شوې میړه وکړه نړۍ له بدو څخه لاس واخله نور ښه وکړه نړۍ او په ځان باندې خو رحم څه ناڅه وکړه نړۍ د شرق او غرب مفسدو لنډغرو شرمنده کړې د کونډې غوندې پاتې شوې میړه وکړه نړۍ او راځه که عزت غواړې حیا زده کړه ایمان راوړه او طالب افغانستان سره واده وکړه نړۍ او دا دوه بیتونه وایم چې که قرآن هر څوک د قرآن په صفتو پېژني مولوي صاحب که قرآن هر څوک د قرآن په صفتو پېژني نو دا به خپل ځان د انسان په صفتو پېژني او نړۍ به هر د نړۍ په صفتو پېژنم کما د لوی افغانستان په صفتو پېژني او افغانستان د ګلاب ونه افغانان ټول پکې د ګلو په شان دي نه السلام علیکم ورحمت الله